غلام اردو مهرباني وکړه سوال ته راشه. مبین صاحب پوښتنه مې دا وه چې لومړی خو تا د ما نوم چینج کړی ده او یاره زه درته که قسم وکړم چې ما نه ده چینج کړی بیا به یې نه منې. که به مې ګوته لګېدلې نو مجرم دی اوسېږم، نه مې ده بدل کړی. له اوله کې ما سرباز لیکلي او که زه درته اوس قسم راباندې حق نه لري درته یم خو لرې که دې کیسې نه به تېر شو. صحیح شو، بالکل بدل شوی وی. تا به سرباز لیکلی خو لیکن سرباز او غلام اردو یوه خبره ده نو هېڅ مشکل نشته. مهرباني یوه خبره ده. ګوره په افغانستان کې سرباز اصلا وجود نه لري. غلام اردو ځکه موږ ورته وایو تر څو هم د هغه امریکایي لاسونه نه یې مات کړي چې د اردو عسکر یې په څاپېړو وهلی چې امریکایان یې په څاپېړو وهي دا ورته وایي لاس مه اچوه. تر هغو تاسو ته موږ غلامان وایو چې کله موږ د همغه امریکایي لاسونه پرې مات کړه ګوډ او ماتم امریکا ته ولېږه موږ به یې لېږو، موږ به پرې لاسونه ماتوو، بیا تاسو آزاد افغانان نه راوځو یې. خو هغه انتقام به یا تاسو اخلئ، تاسو پرې نه شئ اخلی ځکه تاسو ورته لاس مه اچوه، موږ به یې درته اخلو. موږ به د همغه امریکایي لاس ماتوو چې کوم افغان سرتېری په څاپېړو وهلی ده. د خوښۍ زیری درکوو کابله، اصلي بچو ته د سپارو کابله، اصلي بچو ته د سپارو کابله.